قدرمن اوریدونکو نن د نومبر میاشتې 23مه نیټه ده او زه رجنی پرکاش ستاسو لپاره د دې ساعت د هند نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرټکي د هندوستان او سنگاپور دوه اړخیز سمندري تمرین سمبیکس 20 نن په اندمان بهر کې روانه ده. لومړی وزیر مودي په ریاض کې د جی شلم سرمشري غونډې کورپتوب لپاره د سعودي عربستان څخه مننه کوي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتيرس په کابل کې راکټي برید غندي. په پاکستان کې د یولس اپوزیسیون ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد پراخه لاریون کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق څخه د خپل پوځي پرسونل ایستلو د واشنگټن اراده خطرناکه ده او په متحده ایالاتو کې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ټرمپ دعوا رد کوي ترڅو ایالتونه د بشپړ رایو تصدیق کولو مخه ونیسي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. د هندوستان او سنگاپور 28مه دوه اړخیزه سمندري تمرین سمبیکس شل نن په اندمان بهر کې پیل شوې ده. دا به د دې میاشتې تر 15مه نیټې پورې دوام وکړي. د هند د سمندري ځواکونو او د سنگاپور د جمهوریت د سمندري ځواکونو ترمنځ د سمبیکس تمرینونو لړۍ له 1994 کال راهیسې په کلني بڼه ترسره کیږي. دغه تمرین د متقابل تعاملاتو د زیاتوالي او له یو بل څخه د غوړه تمریناتو د پیاوړي کولو په موخه ترسره کیږي. د دې تمریناتو ساحه او پیچلتیا په تیر 2 لسیزو کې په ثابت ډول لوړه شوې ترڅو پرمختللې بحري مشورې شامل کړي شي چې د سمندري عملیاتو پراخه ساحه پوښي. د سمبیکس د 2000 زیږدیز کال تمرین بعد د هندي بحري کښتیو ګډون ولري چې پکې ویجاړونکو راڼه د بشپړ چټک چورلکه سره او د ننني جوړ شوی کامورتا او کرموک کښتۍ شامل دي. لومړی وزیر نریندر مودي په ریاض کې د جی شل سرمشري غونډې په بریالي توګه کوربتوب لپاره د سعودي عربستان څخه مننه کړې او ایټالیا ته یې خراغلاست وویل ځکه چې دا په 2021 زیږدیز کال کې د جی شلم مشرۍ مقام اخلي. ټاکل شوی و چې د جی شلم مشرۍ په 2022 زیږدیز کال کې په انډونیزیا، په 2023 زیږدیز کال کې هندوستان او په 2024 زیږدیز کال کې برازیل کې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوه ورځنی ناستې په پای کې د مشرانو اعلامیه خبره شوه چې د نړیوالې ټولنې همغږي کولو، یووالي او سو اړخیزو همکاریو غوښتنه کوي ترڅو د خلکو ځواکمنولو، د سیارې ساتنې او نوي سرحدونو جوړولو سره د 21مې پیړۍ فرصتونه د ټولو لپاره درک شي او موجوده ننګونې له منځه وړل شي. د 15,209 نوي قضیو سره د هیواد د کووډ-19 ټولې قضیې 9,95,809 کسانو ته زیات شوې. د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په موده کې د 1501 نوي مړینو سره د مړینو شمیره 133,222 کسانو ته رسیدلې. د بیا رغونې کچه 93.9 سلنې ته وده کړې ځکه چې په هیواد کې د تر تیر ماښام پورې 3,493 رغونه ثبت شوي چې ټول راپور شوي روغ شوي قضیې یې 8,521,617 ته رسوي. اوس مهال ټول فعال قضیې 440,902 کسان دي. د نړۍ د شل تر ټولو لوی اقتصادونو مشران جی شل پرون پریکړه وکړه چې د کووډ-19 درملو، آزمایانو او واکسینونو په مناسب او عادلانه ډول ټوله بډایه او بیوزلو خلکو ته چمتو کولو کې هیڅ ډول هڅه پرې نږدي. د نامساوي او نامعلومه اقتصادي بیا رغونې پراخه پیښې او احتمالات د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د 2 ورځنۍ غونډې په مرکز کې وو چې راتلونکي میاشت په د جی شلم مشرتابه ایټالیا ته وسپاري. وروستۍ اعلامیه وویل چې د کووډ-19 ناروغۍ او د ژوند له لاسه ورکولو، معیشت او اقتصاد باندې د هغې بېسارې اغیزې یو بېسارې صدمه ده. د اعلامیه وویل چې د جی شل هیوادونه به د ژوند خوندي کولو او په خورا زیانمنونکو باندې د ځانګړي تمرکز سره ملاتړ برابرولو لپاره کار وکړي. مشرانو همداراز ژمنه وکړه چې اقتصاد به د ودې په ساتلو او ټولو ته د دندو د خوندي کولو او رامنځته کولو له لارې بیرته را
ستون کړي. د نړۍ اقتصاد سږ کال د شدید اختلاف تجربه کړي ځکه چې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي تدبیرونو په ټوله نړۍ کې ترانسپورت، سوداګرۍ او غوښتنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د پاریس تړون د امریکایي اقتصاد د وژلو لپاره جوړ شوی و. ټرمپ د ویډیو کانفرنس لاره د جی شلم غونډې ته وینا کې وویل چې د پاریس اقلیم تړون څخه د وتلو پریکړه یې د امریکایي کارګرو ساتنه و. نوموړي زیاته کړه چې هغه د میلیونونو امریکایي دندو تسلیمولو څخه ډډه وکړه او ټریلیونونه امریکایي ډالر یې د نړۍ بدترین ککړونکو او چاپیریال سرغړونکو ته واستول. ټرمپ وویل چې د پاریس تړون څخه د وتلو راهیسې امریکا د نړۍ په هر ځای کې د هر بل هیواد په پرتله د کاربن اخراج ډیر کم کړی دی. لومړی وزیر نریندر مودي ټینګار کړی دی چې د اقلیم بدلون باید په یو بشپړ هر اړخیز او مجموعي ډول سره مبارزه وشي، نه په یوازینۍ توګه. نوموړي وویل په داسې حال کې چې ټول د نړیوال وبا د اغیزې څخه د اتباعو او اقتصاد ژغورلو باندې متمرکز دي، دا هم په مساوي توګه مهم دی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه باندې تمرکز وساتي. ښاغلي مودي په جی شلم سرمشریزې غونډې کې په مجازي بڼه د وینا په جریان کې وویل هند د لږ کاربن او اقلیم په وړاندې مقاومت لرونکي پرمختیایي کړنلارې غوره کړې دي. نوموړي وویل هند نه یوازې د پاریس تړون خپل اهداف پوره کوي بلکې له دې څخه هم تیریږي. لومړی وزیر د حکومت د هڅو په ګوته کولو سره وویل LED څراغونه مشهور کړي شوي دي کوم چې په کال کې د 38 میلیونه تنه کاربن ډای اکساید اخراج خوندي کوي. نوموړي وویل زموږ د اجولا پلان لاره تر 80 میلیونو زیاتو کورنیو ته د لوګي څخه پاک پخلنځي برابر کړي شوی کوم چې په نړیواله کچه د انرژي تر ټولو لوی هلو ځلو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرس په کابل کې د راکټي بریدونو غندنه کړې چې په پایله کې یې د ګڼ شمیر ملکیانو مرګ او ژوبله اوښتې ده. عمومي منشي په یوه وینا کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو باندې ټینګار وکړ. هغه هیله وښوده چې د افغانستان د سولې راتلونکي خبرې اترې کولی شي په چټکۍ سره د شخړې پای ته رسیدو ته لاره هواره وکړي او د وژنو مخه ونیسي ترڅو د خلکو ژوند وژغوري. د شنبې په ورځ په پلازمینه کابل کې د استوګني په سیمو کې د راکټي بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 8 تنه ملکی وګړي وژل او 11 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن یو هندي امریکایي مالا اډیګا د خپل میرمن جیل بایدن د پالیسۍ رئیس په توګه ټاکلې چې لومړی میرمن بوي. اډیګا د جیل لوړپوړي سلاکار او د بایدن کملا هاریس په کمپاین کې د پالیسۍ مشاور په توګه دنده تر سره کړې ده. مخکې اډیګا په بایدن فاونډیشن کې د لوړو زده کړو او نظامی کورنیو رئیس و. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال اډیګا د تعلیمي او فرهنګي چارو بیورو کې د اکاډمیک خبرونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین سکرټر په توګه دنده تر سره کړې و. په پاکستان کې د 11 اپوزیسیون ګوندونو اتحاد پرون په پیښور کې د حکومت پر ضد پراخه لاریون وکړ. د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ PDM په نوم پیژندل شوی اتحادیه د کووډ-19 د قضیو د زیاتوالي په حالت کې د ولایتي حکومت لخوا د نیولو خبرداري سره خپل لاریون وکړ. PDM تور لګوي چې لومړی وزیر د پوز لخوا ملاتړ شوی د 2013 کال د ټاکنو درغلیو سره واک ته رسیدلې. لومړی وزیر عمران خان چې د اداري فساد پر ضد مبارزې پالیسۍ کې واک ته رسیدلې ویلي دی چې د دې کمپاین موخه د اپوزیسیون مشرانو په وړاندې د فساد قضیې تړلو لپاره د نوموړي تهدیدول دي. د پاکستان ځواکمن پوز په سیاست کې لاسوهنه ردوي او ښاغلي خان دا ادعاوې ردوي چې پوز د نوموړي په ګټلو کې مرسته کړې. راتلونکي عمومي ټاکنې تر 2013 کال پورې نه کیږي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ریپبلیکن ګوند خپل ملګرو له فشار سره مخ دی ترڅو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنو د باطل کولو خپل هڅې پرېږدي. وروسته له هغې چې په پنسلوانیا کې دعوا یې له یوې محکمې څخه رد شوه. وروسته له هغه چې جو بایدن 2 اونۍ د مخه ګټونکي اعلان شو، ټرمپ یو لړ قانوني دعوا پیل کړي او د فشار کمپاین یې زیات کړي ترڅو ایالتونه د خپل رایو شمیر تصدیق کولو څخه مخنیوي وکړي. تر دې دمه د جورجیا میشیګن په محکمو کې د تصدیق کولو د مخنیوي هڅې یې ناکامې شوې دي. پرون میتھیو برن فدرالي قاضي په پنسلوانیا کې ورته هڅې
رد کړي او لیکل یې دی چې قضیه پرته له قانوني او توضیحي تورونو قانوني دلیلونو ته اړتیا لري. په عین حال کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور پیټ ټومي وویل چې دغه قانون په پنسلوانیا کې د قانوني بریا لپاره هر چانس وتړل او له ټرمپ یې وغوښتل چې ټاکنې ومني. د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د مشرتابه ټیم غړي لیز چینی مخکې له ټرمپ څخه غوښتنه کړې و چې زموږ د انتخاباتي پروسې حرمت ته درناوی وکړي کچېرې هغه په محکمه کې بریالي نشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یلو دریان ویلي دی چې له عراق د خپل پوځي پرسونل ایستلو د واشنگټن اراده خطرناکه ده ځکه چې د داعش ترهګری ډلې ګواښ اوس هم پاتې دی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان لري چې د جنوري میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیري په هر یو ایواد کې 2500 ته راکم کړي. وروسته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین وویل چې ټرمپ تمه لري چې د می تر میاشتې پورې ټول پاتې ځواکونه له دواړو هیوادونو څخه راوباسي. دا مهال په عراق کې 3000 امریکایي سرتیري میشت دي. د خبرونو پای. قدرمنو اوریدونکو اوس دا سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د تبصرې عنوان دی د حافظ سعید د سزا پریکړه ل FATF څخه د مخنیوي هڅه. لیکنه د معین الدین خان، ژباړه د ښاغلي دیا سنگ انجان او زه رجنی پرکاش ستاسو لپاره دا تبصره وړاندې کوم. د ممبئی د حملو اصلي مجرم او د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د هغه دوه نور ملګري د لاهور د تروریزم ضد یوې محکمې د ترهګرۍ د تمویل په جرم په 19 کاله باندې محکوم کړل. سربېره پردې د حافظ سعید ورور عبدالرحمن مکی د شپږو میاشتو په باندې محکوم شوی دی. د لاهور د ترهګرۍ ضد محکمه کې د سرچینو په وینا د ټولو ترهګرو ته د مرستې چمتو کولو په دوه نورو قضیو کې د بند سزا اورول شوې ده. محکمې حافظ سعید شاوخوا $900 جریمه کړي او د هغه د ملکیتونو د ضبطولو امر یې کړی دی. 80 کلن حافظ سعید د محل د عالی امنیت محکمې په لکهپت زندان کې بندي دی. هغه د 13 کال په جولای کې نیول شوی وو. ټول 140 قضیې د جماعت الدعوا د مشرانو په وړاندې ثبت شوې دي چې له هغه څخه یې په 24 قضیو پریکړه شوې او پاتې نورې لا هماغه سي پاتې شوې دي. تر هغه چې حافظ سعید پورې اړه لري د هغه په وړاندې په 4 قضیو پریکړه شوې. په یاد ولرئ چې حافظ سعید د ترهګرۍ قضیه کې د هند تر ټولو مطلوب تورن دی. هغه د ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ترهګر اعلان شوی. د ملګرو ملتونو سربېره د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو نورو هیوادونو لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل شوی دی. متحده ایالاتو تر $10 میلیون پورې د هغه په حق له د معلوماتو ورکولو انعام هم ایښی و. ویل کېږي چې حافظ سعید په ممبئی کې د 2008 زیږدیز کال د لشکر طیبه برید ترشا اصلي ترا منل شوی وو. د یادونې وړ ده چې په ممبئی کې د لشکر طیبه ترهګرو لخوا په ترسره شوی برید کې د 6 امریکایانو په شمول 116 کسان وژل شوی وو. اجمل قصاب د یاد ترهګریز برید په جریان کې ژوندۍ نیول شوی وو او د یوې بشپړې محکمې وروسته په اعدام محکوم او په سزا ورسید. دوه پاکستانیان ډیوډ هډلی او طهور رانا هم په متحده ایالاتو کې په سزا محکوم شول. په دې بریدونو کې د خکیلو ترهګرو پر وړاندې قضیه کومه چې په پاکستان کې په 2009 میلادي کال کې درج کړې و لا هم روانه ده. په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په هر صورت حافظ سعید ته ورکړل شوی ډېرې سزاګانې ترهګرو ته د فند چمتو کولو پورې اړه لري. لشکر طیبه یو ډله ده چې د حافظ سعید لخوا تاسیس شوی. د یادولو وړ ده چې یاد ډله په پاکستان کې معنا اعلان شوی تنظیم دی. جماعت الدعوا د همدې ممنوعه سازمان یو بل نوم دی. حافظ سعید سو نور سازمانونه او ډلې هم لري چې په یو یا بل کچه د ترهګرۍ په ملاتړ او د ترهګرو پر روزولو هم تورن دي. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو لخوا حافظ سعید او د نوموړي سازمانونو ته ځانګړې پاملرنه کیږي. حافظ سعید او د هغه ځینې ځانګړي همکاران د ترهګرۍ د تمویل په قضیه کې محکوم شوي دي. خو ګټونکي او شنون
څیړونکي د پاکستان وضعیت او چارو ته ژوره کتنه کوي په شمول د پاکستانی شنونکو په باور د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ورکړل شوی سزاوې دا ثابتوي چې لږ تر لږه داسې شواهد موجود وو چې پر اساس یې د تروریزم ضد محکمې تورن مجرمین محکوم کړي دي مګر ډیر تحلیل کوونکي هم په دې باور دي چې د تروریزم سره د مبارزې ریاست قضیه د ټکي ته رسولې او حافظ سعید او د هغه ملګری تورن شوی ملي سارونکو ډله یا FATF پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ورته یې سخت اخطار ورکړی وو چې لراتلونکي کال په فبرवरी کې د تروریستانو تمویل پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي نو دا به تور لیست کې شامل کړي شي نو ځکه دا ټول شیان تنظیم شوی وو ترڅو د FATF د جریان مخه ونیسي او FATF او نړیواله ټولنه احساس وکړي چې پاکستان واقعا جدي دی کچېره پاکستان دا ګام د فبرवरी په میاشت کې نه وای اخیسته نو ښه چانس شتون درلود چې دا به تور لیست ته شامل شوی وای په هغه حالت کې د پاکستان لپاره وضعیت کې دای شي ډیر نامناسب وای چې پاکستان به له سخت اقتصادي بحران سره مخ شوی وای ځکه چې نړیوال مالی نهادونو به په هغه صورت کې پورونه او مرستې ورکول بند کړي وای او دا به په پاکستان کې د سخت اقتصادي بحران لامل شوی وای عمومي تاثیر دا دی چې د ترهګرۍ ضد محکمې پریکړه په داسې وخت کې وشوه کله چې پاکستان کولی شي د FATF څخه معافیت وغواړي په هر صورت حقیقت به پر راتلونکو وختونو کې وپیژندل شي او دا به احتمال ومومي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پاکستان څومره جدي دی حافظ سعید او د هغه نورو ملګرو ته ورکړل شوی سزا تضمین نه ده چې پاکستان به واقعا د تروریزم هڅولو مخه ونیسي